محترم نن درته د شپږم د بود یعنی د چهارشنبه د ورځې یو خاص او عظیم الشان وظیفه بیانوم. محترم د ستاسو هر قسمه حاجت چې په ژوند کې وي او داسې حاجت وي چې د ستاسو په ژوند کې لا تر اوسه نه وي پوره شوی، یا یو مشکل مصیبت او پریشانی کې تاسو راګیر یئ او دغه مشکل د وجې نه پریشانی د وجې نه د ستاسو زندگی بے قراره وي، ان شاء الله تعالی تاسو دا وظیفه چې د چهارشنبه یعنی د شورو د ورځې خاص وظیفه ده تاسو دا وکئ. الله جل شانه به دغه حاجات د ستاسو پوره کی، دغه مقصد او دغه خواهش په مو الله جل شانه پوره کی او دغه پریشانی او دغه تکلیف په مو الله جل شانه ختم کی. محترم او ډیره ازموده او مجربه وظیفه ده. نو د شورو یعنی چهارشنبه پر ورځ پورا دیان سره توجه سره تاسو دا وظیفه وکئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله او آباد ساته. آمین. حمد او تعریفونه دی هغه الله تعالی د پاره چې خالق او مالک د کل کائنات ته. درود دی وی، سلام دی وی په محمد مصطفی محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم باندې. محترم او زیم مفتی شاهین شاه او تاسو ګوره زما یوټیوب چینل مفتی شاهین شاه حقانی. تاسو ټول ورونو او خويندو ته په خپل چینل کې په خیرالی وایم. محترم او که تر اوسه پورې مو زما دا چینل سبسکرایب کړی نه، چینل سبسکرایب کړئ او ور سره د ټلې والا نشان کلیک کړئ او سلیکټ ټالی کړئ، دې لپاره چې تاسو ته د هر یو ویډیو نوټیفیکیشن اول ملاويږي. ځکه چې په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم وظایف راوړم، هر قسم اسلامی معلومات به تاسو ته په دې چینل کې ملاويږي. دین علاوه زما عزتمند استاسو تعویذونه پکار وي، استاسو نقوش پکار وي یا استاسو ساختونه پکار وي، نو دا ویډیو په کمنټ کې تاسو لیکئ، زه تاسو ته واتس اپ نمبر درکم. محترم او د شورو یعنی چهارشنبه هغه مبارک ورځ ده چې په دې ورځ باندې الله رب العزت نور یعنی رڼا پیدا کړې ده. نو محترم او دا ډیره عالی شان او خاص ورځ ده. محترم او تاسو په دې ورځ باندې دا وظیفه وکئ، نو الله رب العزت به دستاسو په دې زندګۍ کې نور یعنی رڼا پیدا کی. الله رب العزت به دستاسو د ژوند نه تیاری ختمي کی. دغه شان کریم رب به دستاسو د ژوند نه مصائب تکالیف او پریشانی ختمي کی. محترم او ډیر مجرب عمل دی او دا داسې عمل دی کله چې تاسو دا وکئ الله رب العزت به مو زندگی کې چین سکون آرام او راحت راولي. دستاسو د زندگی نه به الله جل شانه اختلافات ختم کی، جنگ جګړه بغض عناد او حسد داسې نور قسمه روحانی بیماری به الله تعالی ستاسو د زندگی نه ختم کی. محترم او د دې ټولو مسلو د پاره چهارشنبه پر ورځ باندې تاسو دا وظیفه ضرور وکئ. تاسو د هر مشکل د پاره هر تکلیف د پاره دا وظیفه کولی شئ. عزتمند او بعض رونه او خويندې په مشکلاتو کې راګیر وي او هغه دا غواړي چې مونږه به څنګه د دې مشکلاتو نه پریشانو نه روزو او زما به څنګه دا مسائل او تکالیف ختم شي. نو زما عزتمند د دغه رونه او خويندو د پاره دا یو عالی شان تحفه ده او دا وظیفه به تاسو د شپږم یعنی د شورو پر ورځ باندې کوئ. محترم او د شورو پر ورځ باندې یعنی شپږم د بت پر ورځ باندې د ماسپښین چې کله ټیم داخل شو، ماسپښین د مونځ ټیم داخل شو، نو تر مازیګره پورې دا ډیر مبارک ټیم دی. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په خپل په دې ټیم کې دعاګانې غوښتلې، یعنی د شپږم پر ورځ باندې شورو پر ورځ باندې د ماسپښین نواله د یوې بجې نواله تر مازیګر مونځه پورې دا ډیر مبارک ټیم دی. نو تاسو دې ټیم کې دا وظیفه ضرور وکئ.
زما عزتمندو دا وظیفه صرف د یوې ورځې وظیفه ده او ډیره اسانه وظیفه ده، لیکن دا وظیفه تاسو پوره دیان سره توجه سره وکئ او چې څه ټایم خو زما عزتمندو دا خبره ډیره زیاته یاد ساتئ چې څه ټایم تاسو دا وظیفه کوئ نو چې تاسو څه حاجت وي، څه مشکل وي، څه پریشانی وي، څه بیماری وي، یعنی هر څه مسله چې وي هغه تاسو په ذهن کې ساتئ په وظیفې په ټایم کې، یعنی د وظیفې په ټایم کې به تاسو په ذهن کې هغه مسله ساتئ. او زما عزتمندو دا وظیفه به تاسو په پاکوالي کې کوئ، یعنی د دې لپاره اودس چردام لازمی دی، اودس چردام به خامخا کوئ. دا قرنګ زنانه دا وظیفه به صرف د پاکیت په حالت کې کوي، نه ناپاکۍ په حالت کې دا وظیفه نشي کولی. زما عزتمندو طریقې څه ده؟ طریقې دا ده چې اول به صحیح طریقې سره اودس چردامو کې پورا آداب سره، او بیا به 2 رکعات نفل وکړي. په نفل کې به لومبني رکعت کې قل یا ایها الکافرون وي، او په 2م رکعت کې به قل هو الله احد وي. یا داسې رور او خور چې هغه وي چې یاره مونږ له سورة الکافرون یاد نه دی، نو په 2 رکعتونو کې تاسو سورة اخلاص لوستلی شئ. بیا به تاسو وګورئ که چېرې دغه ځای ستاسو دپاره محفوظه دی، خاموشه ځای دی او بل څوک هلته کې راځي نه، خاموشۍ سره به تاسو کښېنئ. 21 پیرې به تاسو درود شریف ووایئ چې کوم درود شریف تاسو ته آسان وي. بیا زما عزتمندو 314 مرتبه 314 پیرې به تاسو والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد وایي. او بیا به د دې نه پس 21 مرتبه 21 پیرې به تاسو درود شریف ووایئ. او بیا به د دعا دپاره الله تعالی په دربار کې لاس پورته کوي. خو زما عزتمندو بیا به تاسو د دعا غوښتلو نه مخکې کله چې مو لاس پورته کړي د دعا دپاره، نو 21 پیرې به بیا تاسو دا ووایئ والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد. نو بیا به د دې نه پس چې څه دعا هم تاسو کول غواړئ د خپلو حاجتونو دپاره، مشکلاتو دپاره، د بیمارو ښه کولو دپاره، څه دپاره هم تاسو بیا دعا غواړئ نو غوښتلی شئ. ان شاء الله تعالی الله تعالی بس تاسو هر قسمه حاجات پوره کوي. الله تعالی مخبل مقصدونو کې کامیابی، الله تعالی مو پریشانه ختمي. زما عزتمندو د الله تعالی د پاک کلام با برکت وظیفه د ضرور تاسو کوي د خپل حاجتونو مرادونو لپاره. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښ شي. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. میلاوي کوم تاسو سره بل ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.